زموږ وس نه و، موږ نه پات وې دا جامې موږ نه شوې کړای. چا چې به دا مرسته کړې الله دې له اجرونه ورکړه او الله دې له بس مخ ښه کولی دونه قبول یې کړه. چا چې دا مرسته کړې الله دا دنیا او دنیا پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې د دې دوو ګوتو په مثال باندې اوسېږو، یعنی یو بل سره به ډېر نږدې اوسېږو. نبي پاک علیه السلام فرمایلي تاسې زما خوښي او زما خوشحالي د غریبو او د فقیرو او د بېوزلو خلکو سره په مرسته کولو کې ولټوئ. دغه المقدس خیره بنسټ دې ټولنې یو بهترین خدمت روان کړی دی. تقریبا د ننګرهار ولایت په اطرافي سیمو کې ډېر بهترین فعالیت او خدمات یې وړاندې کړي دي او لا هم جریان لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، بهتره تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې بعد د وړوکي اختر مبارکه ورځ را روانه ده. اخترونه موږ تاسو ډېر په خوشحالۍ باندې لمانځو، خو وړوکی اختر چې ده د دې خوشحالي زیاتره د ماشومانو په نوم یادېږي. وایي دا د ماشومانو اختر دی. نو ماشومان په اختر کې په لومړي قدم کې کالي غواړي. د هغوی غټه خوشحالي چې ده هغه کالي دي. نو موږ دا ځل په دریو کریو کې 5,500 خواوشا د نارینه ماشومانو دپاره د اختر دپاره کالي وکړل او تقریبا 150 خواوشا مو ښځینه ماشومانو دپاره هغه ماشومانو دپاره جوړې وکړې چې د هغوی نارینه ماشومان په کور کې نه وو. هغه فامیل چې د هغوی به نارینه ماشوم په کور کې نه وو، یا به یو ماشوم وو او شپږ یا اووه به یې خویندې وې، هغو ښځینه ماشومانو ته مو جامې وکړې او کور ته مو وروړې، هغوی به یې ځان ته په کورونو کې وګنډي. دغه ساحه چې ده د دور بابا ولسوالۍ اړوند د ګوډکو ساحه ده، همدارنګه د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې کریه او د چین ولسوالۍ اړوند د پیښې کریه. درې واړو ساحو کې مې 5,500 جوړې وکړې او ډکې ساحه کې مو هم ورکړې، پیښې ته به یې هم لیږو. او نن چې دی د ګوډکو ساحه کې چې 200-300 جوړې په دغه ساحه کې ورکول کېږي. په دې برخه کې موږ سره 18,500 روپۍ د بهر هېواد نه یو ورور مرسته کړې وه او 40,000 افغانۍ د کونړ اوسېدونکي او صراف په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې وه. یو بل ورور چې د شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي او 80,000 کلدارې مرسته هغه کړې وه. نور باقي د المقدس خیره بنسټ رئیس او معاون صاحب رختونه هم را لېږلي وو او په خپل لګښت باندې دغه هر څه ترسره کړي وو. نو له تاسې هم غواړو درنو ملګرو چې موږ سره په دغسې برخه کې مرستې وکړئ، که هغه د جامو په برخه کې وي که نورو برخه کې وي. تاسو مخکې ویډیوګانې زموږ کتلي دي. په دغه روژه کې مو هر ورځ 350 ډوډۍ 300 کورنیو ته په ګوډکو باندې ورکولې او 2,500 ډوډۍ د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې په کریه کې چې هغه هم دغسې 2-3 ورونو مرسته وه او ډېر اړمنو کورنیو ته رسېده. نور زه نه غږېږم او راځم کاري صاحب محترم به تاسو ته په دې اړه لنډ حدیث او خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا وکافر الیتیم کهاتین فی الجنه. قدرمن ورونو، رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې د دې دوو ګوتو په مثال باندې اوسېږو، یعنی یو بل سره به ډېر نږدې اوسېږو. همدغرنګې بل حدیث شریف کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاري رحمه الله دا حدیث شریف روایت کړی. نبی پاک علیه السلام فرمایلی تاسې زما خوښي او زما خوشحالي د غریبو او د فقیرو او د بېوزلو خلکو سره په مرسته کولو کې ولټوئ. یعنې که چیرې تاسې غواړئ چې ما خوشحاله کوئ، د غریبو او د فقیرو خلکو سره مرسته وکړئ. راځئ ورونو، زموږ او ستاسو سره دا فرصت او دا چانس نن په لاس کې دی. دغه المقدس خیره بنسټ دې ټولنې یو بهترین خدمت روان کړی دی. تقریبا د ننګرهار ولایت په اطرافي سیمو کې ډېر بهترین فعالیت او خدمات یې وړاندې کړي دي او لا هم جریان لري. د کوچنیو لپاره ډېر اسباب او سامانالات برابري. زموږ لاسنیوی وکړئ، زموږ سره مرسته وکړئ. انشاءالله ستاسې مرسته به تر غریبو او د بېوزلو خلکو سره هغوی ته ورسیږي او حق به حقدار ته وسپارل کېږي. زموږ او ستاسو سره فرصت دی، چانس دی، د دې بهترین موقع نه ګټه واخلئ، د الله او د هغه د رسول رضا حاصله کړئ. بله اهمه خبره دا د قدرمنو لیدونکو چې په دې ناسو ماشومانو کې زیاتره دوی د هغه چا بچیان دي چې د هیواد او د دې وطن لپاره قرباني ورکړې ده او شهیدان شوي دي. نن هغوی په دې دنیا کې نشته ده، د هغوی بچیان پاتې دي. د دوی کفالت او د دوی روزنه په موږ او تاسې باندې د خپلو بچیو غوندې لازمه ده. لکه څنګه چې یو څوک د خپل بچي لپاره ښه آینده غواړي، د دوی هم په موږ او تاسې حق جوړیږي چې دوی لپاره ښه آینده جوړه کړو، که هغه د تعلیم او د تربیت په برخه کې وي او که د پرورش په برخه کې وي او که د لباس او په نورو برخو کې وي. نو انشاءالله په ګډه به د دوی تربیت او سالمه روزنه کوو.
نو دعا کوو ان شاء الله چې زموږ او ستاسې دا خدمات هم داسې جاري اوسیږي او الله تعالی موږ او تاسو په دې باندې اجرونه راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. رب العزاله دې ټولنې سره چې کومو خلکو مرسته کړې ده که هغه په خارج کې دي که په داخل د هیواد کې دي رب العزاله ته یو په څو چنده عوضونه ورکړه. رب العزاله دوی د دې مؤمن او د دې غریب ولس لاسنیوی وکړ. رب العزاله ته د دوی مدد وکړه. رب العزاله دوی په مالونو کې برکت واچوه، د دوی په رزقونو کې برکت واچوه، حلال تجارت ورته اضافه کړه. رب العزاله دا ګټه یې په څو چنده د دوی عوضونه ورکړه. رب العزاله دا مؤمن ولس ډېر غریب ده، ډېر بېوزله او ډېر ځپلي خلک دي. څوک چې په دې کې مالی جاني او بدني مرسته کوي، ښه نظریه ورکوي، یو ښایسته فکره ورکوي، رب العزاله ټولو ته اجرونه ورکړه. د دې یوې نیکۍ په بدل کې رب العزاله ته اعلی جنتونه ورکړه. دا یتیمان دي، فقیران دي، رب العزاله دوی په کومک او دوی په تربیت کې چې چا هم یو نظریه ورکړې ده، چا 1 روپۍ لګولې ده، چا ډېرې لګولې دي، رب العزاله ته په هغه سختې ورځې کې په کار راوله، ته په هغه سخت او تنګ قبر کې په کار راوله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. شاهدان لشمار وتلی، یتیمان لشمار وتلی، د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی. شهیدان لشمار وتلی، یتیمان لشمار وتلی، د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی. زما